بسم الله الرحمن الرحیم. برادرز نن زه د پیسټ سپیشل کمانډز باندې کار کوم کوم چې لمونږ څخه په تیر لیکچر کې پاتې وو. نو تاسو چې کله برادرز یو څه ډیټا ټایپ کړئ هغه نه بعد دا کاپي کړئ او بیا به ډایرکټلی راشئ پیسټ سپیشل ته. ګورئ برادرز موږ تاسو د پیسټ سپیشل کې دا کوم کمانډ چې موږ ته ښکاري دا موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړو. ګورو چې کوم نوي کمانډز پکې دي هغه باندې به کار وکړو. نو دلته راځو پیسټ ته او بعد هغې نه پیسټ سپیشل باندې کلیک کړو. ایز ا شارټ کټ که تاسو غواړئ پیسټ سپیشل راولئ نو تاسو به د کیبورډ څخه کنټرول پلس الټ پلس ټو وي پریس کړئ. په دې سره به څه راځي پیسټ سپیشل. د پیسټ سپیشل چې کوم موږ سره آپشنز دي هغه به راځي کنټرول الټ وي. هغه وخت تاسو سره پیسټ سپیشل کمانډ سره راځي چې کله تاسو ډیټا څخه کاپي کړئ اټومیټیکلی به تاسو سره څنګه کیږي پیسټ سپیشل راځي. که تاسو ډیټا کاپي کړي نه اوسئ په داسې حالت کې اوسئ نو بیا تاسو سره دا کار نه کوي. ګورئ دا ډیټا د انتخابوم کنټرول سی سره مې کاپي کړه کنټرول الټ وي اټومیټیکلی ما سره پیسټ سپیشل کمانډز راغله. نو زه غواړم دا ډیټا دې نه کاپي کړم او دې شیټو ته راولم او دلته زه غواړم پیسټ کړم نو راوشم پیسټ ته او په دې کې به پیسټ سپیشل باندې کلیک واخلم آل دا کار کې برادرز کوم فارمیټس کوم سټایلز مې ورکړي دي هوبهو دې ما سره دلته پیسټ شي look like this. دا کوم ډیټا چې په شیټ 1 کې پرته ده کوم چې په شیټ 2 کې ده دا سیمیلر ده هیڅ فرق پکې نشته. بیا زه راځم دا ډیټا انتخابوم داسې بیک کاپي کوم او زه راځم دې شیټ 2 ته راولم. زه غواړم چې دلته دې ما سره پیسټ شي خو څنګه دې پیسټ شي پیسټ سپیشل ته به راشم فرمولاس. نو چې کله بعد هغې نه تاسو د فرمولاس انتخاب کړئ بیا به راشئ اوکې باندې به کلیک واخلئ. دلته وګورئ ډیټا پیسټ شوله هغه کوم فرموله چې ما اپلای کړې ده هغه ورسره هم راغله. یا سبا ورځ تاسو غواړئ یو فرموله دې نه کاپي کوئ لکه څنګه چې موږ په تیر لیکچر کې پرې خبره وکړه لاجیکل فنکشن یا اف فنکشنز تاسو اپلای کړي دي هغه بیا ټایپ کول خو مشکل کار ده. تاسو به کلیک واخلئ کوم ځای کې چې فرموله فنکشن اپلای شوی اوسي په هغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ زه غواړم دا فرموله کاپي کړم زه به راشم کاپي باندې به کلیک واخلم. دې ځای کې مې پکار ده پیسټ ته به راشم بعد هغې نه پیسټ سپیشل باندې به کلیک واخلم فرمولاس به انتخاب کړو بعد هغې نه به اوکې. دلته ما سره فرموله ایډیشن فنکشن څنګه شو اپلای شو. اوس که زه څه انټري کوم فار ایگزامپل هغه اټومیټیکلی څنګه کېږي خپلو کې سره پلس کېږي. بیا راځم دا ډیټا دې زه انتخابوم کاپي باندې کلیک اخلو شیټ 2 ته راځو زم دا ډیټا دې ما سره ته پیسټ شي خو ویلیوز ما سره راشي. نو چې کله زه په ویلیوز باندې کلیک کوم ډیټا ما سره پیسټ شوله خو دلته ما سره هغه فرموله رانغله. وګورئ برادرز تاسو وګورئ دا ډیټا زه دې نه اخلم دا زه دې نه داسې کاپي کوم صحیح ده. شیټو کې پکار ده په دې ځای کې راځم پیسټ ته بعد هغې نه پیسټ سپیشل ته راځم فرمولاز باندې کلیک اخلم اوکې کوم او دا ډیټا زه غواړم لاندې په دې ځای کې پیسټ کړم. نو زه به راشم دوباره بیا پیسټ ته پیسټ سپیشل ته ویلیوز ته وګورئ. نو دواړو کې تاسو ته څه فرق ښکاري که نه برادرز اصل کې ډېر ګورئ فرق پکې دا دی دا ډیټا ما څنګه پیسټ کړې ده پیسټ ایز ا فرموله او لاندې مې څنګه پیسټ کړې ده پیسټ ویلیوز. دې کې ګورئ که تاسو فکر وکړئ هغه فرموله هم څنګه شوې ده ورسره کاپي شوې ده. که تغیرات راولئ هغه اټومیټیکلی څنګه کېږي اپلای کېږي. او دې بل کې تاسو وګورئ که تغیرات راولئ مجبوره سئ چې تاسو بیا دوباره د سره هغه فنکشن یا فرموله څنګه کوئ اپلای کوئ. دا دواړو ترمنځ څنګه دی لږ څه ډېر فرق لري اصل کې ډېر برادرز. دا ډیټا بیا زه غواړم کاپي کوم دې ځای نه شیټ 2 کې مې پکار ده را به شم پیسټ ته او بعد هغې نه پیسټ سپیشل ته به راشم. ګورئ زه چې فارمیټس ما سره سیټ اپ څنګه کا دلته پیسټ کا. که تاسو فکر وکړئ په شیټ 1 کې ما چې کوم فارمیټس اپلای کړي دي او په دې شیټ 2 کې ما سره هغه ډیټا رانغله هغه فارمیټ چې ما سره څنګه کړه دې ځای کې پیسټ کړه. بیا راځم شیټ 1 ته او زه غواړم دا ډیټا بیا زه کاپي کړم نو زه به ډیټا بیا دلته انتخاب کوم کاپي باندې به کلیک واخلم شیټ 2 ته به راشم زه ورته وایم دلته څه کار وکړه د ډیټا ما سره څه کا د فارمیټس په ځای ما سره بل څه راکړه کمنټس ما سره راکړه. کمنټس دا مقصد دی برادرز سی فار ایگزامپل زه یو کمنټ اخلم په دې ځای باندې نو زه به د کمنټ لپاره چیرته راشم یا د احمد په نوم باندې کمنټ اخلم نو ریویو ټیب ته به راشو په ریویو ټیب کې موږ سره څه دی نیو کمنټ باندې به کلیک واخلو لیکم چې هی از ا ویری هارد ورکر صحیح ده په د باندې یو کمنټ واغسته راځم په دې وسیم باندې یو کمنټ اخلم صحیح ده
نو برادرز د کمنټ لپاره شارټکټ طریقه دا ده چې شیفټ F2 تاسو پریس کړئ. شیفټ F2 سبا بار بار تاسو ریویو ټیب وبخئ ریویو ټیب ته راځئ. لیکم چې he is a very honest person. دا کمنټس زه د خلکو باره کې څنګه کوم اډ کوم که تاسو غواړئ ټول کمنټس شو کړئ نو شو آل کمنټس باندې کلیک واخلئ. یو څوک راته وایي دا ډیټا دیز نه کاپي کا صحیح ده او د شیټ ته راولا په شیټ کې ما سره اونلی ان اونلی سب پیسټ کا کمنټس ما سره پیسټ کنه زه به اوکې کوم دلته ما سره صرف سپری دلته مو سره څه پیسټ شو کمنټس ما سره څنګه شو پیسټ شو. نو زه به راشم دلته که زه غواړم دا کمنټس بیرته ډیلیټ کوم نو په دا باندې به کلیک واخلم رائټ کلیک به واخلم او چې وهم ډیلیټ کمنټ باندې به کلیک واخلم دا کمنټس ما سره څنګه شي ون بای ون څنګه شي ډیلیټ شي. نو که سبا ورځ تاسو کمنټس اپلای کړي اوس یې غواړئ هغه پرنټ کول غواړئ ډیټا نور پرنټ نشي نو تاسو کمنټس واخلئ په یو بل شیټ کې پیسټ کړئ. راځو بیا برادرز ډیټا کاپي کوو او پیسټ سپیشل ته راځو. بیا مو سره ویلیډیشن دی. ویلیډیشن اصل کې د څه لپاره استعمالیږي؟ ویلیډیشن د لپاره استعمالو برادرز دلته ما سره ایج دی عمر زم چې دې ځای کې څه بندیز لګول زه غواړم چې په دغه کوم سیلز چې ما انتخاب کړي دي په دې کې دي د 18 څخه د کم عمر نه اکسپټ کړي د 40 نه بره. نو دا تاسو داسې سلیکشن واخلئ هغې نه بعد به راشئ تاسو برادرز ډیټا ټیب باندې به کلیک واخلئ. بیا به راشئ ډیټا ټولز ته په ډیټا ټولز کې ډیټا ویلیډیشن ته به راشئ او په ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک واخلو. د الاو کې موږ سره څه دی اني ویلیو په ځای به څه واخلو موږ تاسې هول نمبرز به واخلو. زم ډیټا ما سره واخله او په کوم رینج کې واخله د 18 نه تر 40 د دغې په منځ کې واخله. ګورئ سم انتخاب کو بیټوین 18 نه کم ماخله 40 نه زیات ماخله اوکې کا. اوس که زه راځم احمد عمر څومره دی 18 نو اکسپټیبل ده که 19 ولیکم هم اکسپټیبل ده 17 ما څه میسج راکوي this value does not match the data validation restriction defined for this cell. دا ما سره څنګه کې نه اکسپټ کوي 19 که زه ټایپ کوم ما سره اخلي 40 هم اخلي او که یو 40 ټایپ کوم ما سره به دا نه اخلي. اوس ما ته څه وایي چې په دې ځای کې تا کوم دا ویلیډیشن اپلای کړی دی دا ویلیډیشن ما سره څه کاپي کړو یو بل شیټ ته ویسه. نو زه به دا سیلز انتخاب کوم داسې بعد هغې نه به راشم کاپي اپشن باندې به کلیک واخلم شیټ ټو ته به راشم زم دې ځای کې ما سره هغه ویلیډیشن څنګه که پیسټ کا نو پیسټ سپیشل ته به راشو په ویلیډیشن باندې به کلیک واخلو بعد هغې نه به اوکې کړو. اوس ګورئ تاسو ښکاري نه خو چې کله تاسو ډیټا انټر کوئ بیا بعد هغې نه تاسو سره دلته افیکټ دغه کېږي. اوس ما سره هغه څنګه کوي نه اخلي. د دې نه بعد موږ سره راځو برادرز په همدې پیسټ سپیشل کې یو څه نور آپشنز دي all using source themes. وبهو برادرز یم چې دا ډیټا دیز نه واخله کاپي کا او شیټو ته راوله او دې ځای کې ما سره څنګه کا پیسټ کا پیسټ سپیشل ته به راشئ all using source themes وبهو تاسو سره څنګه کېږي پیسټ کېږي څنګه چې په شیټ 1 کې دا هغه به تاسو سره څنګه شي په شیټو کې هم همداسې پیسټ شي. د دې نه بعد موږ سره نیکسټ چې کوم آپشن دی برادرز بیا به ډیټا انتخاب کو کاپي به کړو ځم چې دا ما سره پیسټ کا شیټو ته راشه پیسټ سپیشل ته راشه په دې کې ما سره نیکسټ آپشن څه دی all except borders ټوله ډیټا ما سره راکړه خو بارډرز یې ما ته مه راکوه نو زه به اوکې کوم. ګورئ برادرز شیټ 1 کې ما سره ډیټا باندې څه دی بارډر شته دی خو په شیټ 2 کې نشته دی ځکه چې ما سره ډیټا څنګه ده ویداوټ بارډر ده ما څنګه دا آپشن انتخاب کوم. ګورئ که تاسو فکر وکړئ دا ډیټا زه غواړم کاپي کوم یا څوک تا نه کوشچن کوي دا ډیټا دیز نه واخله کاپي کا یو بل شیټ ته ویسه بارډرز ترېنه ورسره مه پیسټ کوه نو کنټرول الټ وي ایز ا شارټ کټ ته راشه اور کاسې نه کې دلته راشه پیسټ سپیشل ته پس پیسټ سپیشل کې آل ایکسپټ بارډرز باندې کلیک واخله بعد هغې نه وکې ډیټا به تاسو راشي خو بارډرز به نه اوسي. بیا راځو شیټ 1 ته ډیټا کاپي کول دې ځای څخه شیټ 2 ته راځو برادرز آل کنټرول الټ وي باندې کلیک اخلو چې کله به د باندې کلیک واخلو موږ سره کالم ویډ دی. کالم ویډ څه لپاره استعمالیږي لکه تاسو فکر وکړئ په شیټ 1 کې دا د نیم سیلز ما څنګه که داسې ایکسټینډ کړه د پوسټ دا ویډ ما څنګه که ایکسټینډ کړه داسې مې زیات کړه A او B کالم سایز ما سره فکر وکړئ زیات ده د ایډرس هم زیات کړه. زه غواړم دغه کالم ویډ راواخلم بل شیټ ته ویسم زه خو نشم کولی چې په د رایټ کلیک واخلم او د هغه اندازه وګورم چې څومره ده دا مشکل کار ده نو زه به دا ټول انتخاب کوم دا 3 کالمز کاپي به یې کوم شیټو کې مې پکار دی د شي مې پکار دی د کالم هغه اندازه مې پکار ده پیسټ سپیشل ته راشه په دا آپشن باندې کلیک واخلو اوکې کړه نو تاسو سره هماغه څنګه کېږي د کالم هغه سایز دلته پیسټ کېږي
کله بیا راشم شیټ 1 ته او دا ډیټا له دې څخه داسې انتخاب کوم کاپی باندې کلیک واخلم او شیټ 2 ته راشم زم دا ډیټا ما سره پیسټ کړم پیسټ سپیشل ته راشي برادرز فارمولاز ان نمبر فارمیټس فارمولا او کوم نمبر فارمیټس اپلای کړي هغه د هوبه ور سره راشي نو دې ځکه ما فارمولا اپلای کړي هغه ور سره وګورئ برادرز هغه څنګه شول راغله نمبر فارمیټس ما په دونی دی اپلای کړي نمبر فارمیټس دته ویل کیږي برادرز کزه د جنرال په ځای په دې اپلای کوم سی فار ایگزامپل کرنسی می پی اپلای کړه لوک لایک دیس نو کزه دا وس واخلم کاپی کوم او یو بل شیټ ته دا سی وسم زه ورته دلته ما سره پیسټ کا څنګه پیسټ کا فارمولاز ان نمبرز فارمیټس کې ما سره څنګه کدا راک ګوري اوس ما سره څنګه دی هغه فارمولا ور سره هم څنګه ده دلته پیسټ شوی ده که زه همدغه ډیټا بیا کنټرول سی کوم او شیټ 2 ته راشم کنټرول الټ وی پریس کوم ویلیوز ان نمبر فارمیټس کته باندې چې کلیک واخلم او به اوکی کوم د کیو ګوري ا فارمیټس ور سره د راشي د نمبر فارمیټس هغه فارمولا به ور سره څنګه کیږي نه پیسټ کیږي دینه بعد موږ سره برادر سده نیکسټ کوم کمانډ دی په پیسټ سپیشل کې که تاسو فکر وکړئ دلته راشي موږ سره څه دی آل مرجینګ کنډیشنل فارمیټس که سبا ورځ تاسو څه داسې یو څو کالمز سی فار ایگزامپل په خپلو کې سره مرج کړي دي لکه زه دا دواړه غواړم مرج کړم او بیا د دې ریزلټ دې ځای کې زه وباسم ګورئ زه راځم دا سره مرج کوم صحیح ده داسې او دلته زه ریزلټ وباسم سی فار ایگزامپل دا به زه راواخلم په ده باندې سلری باندې به کلیک واخلو بونس سره به پلس کو او بیا به داسې کنټرول ډي پریس کوي یا ډریګ کوي داسې صحیح ده او زه راځم د باندې څه کنډیشنل فارمیټس هم اپلای کوم صحیح ده راوښم کنډیشنل فارمیټس ته ورته چې لیس دین چې ما سره کوم یا ورته چې ما سره سلیکټ کا کنډیشنل فارمیټس اپلای کا ګریټر دین 100 چې ما سره کوم دی یا 150 هغه ما سره شو کړل ته هایلایټ کا نو اتوماتیکلی دا تاسو راغله دا دې څه کوم برادرز لدې زه دا کاپی کوم او بل شیټ ته وړم شیر سی فار ایگزامپل شیټ کې می پکار دا نو کنټرول الټ وی یا اور کدا څنګه کوم برادرز تاسو راشي پیسټ تا پیسټ سپیشل باندې کلیک واخلئ او ته آل مرجینګ کنډیشنل فارمیټس یو دا کا دا ډیټا بیا دې نه کاپی کوم او بیا وراشم شیټ 2 ته او په دې کې به کنټرول الټ وی پریس کو all merging conditional formats okay brothers ګوري دی باندې ما څه conditional formats اپلای کړه موږ تاسو به وروسته ان شاء الله په هوم ټیب کې سټایل سي ډیسکس کوو نو زه غواړم چې دا conditional formats صرف کاپی کوم یو بل شیټ ته وسم نو دا وځه کاپی باندې په کلیک واخلم دلته وراشم زما سي فار ایگزامپل په دغه ځای کې په کار دی نو پیسټ سپیشل ته وراشم اتوماتیکلی به تاسو دا کمانډ څنګه شي وسی اکټیویټ شي وسی نو all merging conditional formats باندې کلیک واخلئ بعد هغه نو کې ګورئ موږ سره هغه فارمیټ څنګه شو دلته پیسټ شو که سبا ورځ تاسو انټری کوئ داسې ګورئ اتوماتیکلی څه کېږي خپل یو فارمیټ اخلي د سلو څخه چې کوم سلري زیاته اوسي د 900 فکر کوم څه ویلو سی 900 ورکړو کنه هغه اتوماتیکلی یو فارمیټ څنګه کوي غوړه کوي د لپاره که تاسو ورځ یو فارمیټس واړی کاپی کوي صحیح ده کنه نو د لپاره تاسو کوئی کاپی ته ورشي کنټرول الټ وی پریس کوي all merging conditional formats باندې ټیک واخلئ ان بعد موږ سره اپریشنز دي اډ سبټراکټ ملټیپلای ډیوایډ ته وګورئ برادرز ما سره یو څه ډیټا ده فار ایگزامپل زه غواړم چې دا 300 راواخلم د شلو سره جمع کوم صحیح ده نو زه بل تر 300 باندې کلیک واخلم دا به کاپی کوم بیا به شلو باندې تاسو دا شل به انتخاب کې بعد هغه نه بعد وراشي بیا پیسټ سپیشل ته اډ نو چې کله اډ باندې کلیک واخلئ ګورئ 300 plus 20 څومره شو 320 زه غواړم چې کار وکړه نه د اډ په ځای څه وکړه دا سبټراکټ کا نو اتوماتیکلی ته دا ماینس شي صحیح ده کنه یا د څه کار وکړه پیسټ سپیشل ته راشه ملټیپلای کا خپل کې سره ضرب کا دا اتوماتیکلی تاسو سره ضرب شو او د ضرب په ځای ته کولای شي بیرته چې دا ډیوایډ کا نو چې کله ته ډیوایډ کې بیرته تاسو سره ما شل ریزلټ څنګه شي لاس ته راشي دا موږ څنګه کولای شو د دې څخه هم اپلای کولای شو 1 by 1 سکیپ لینکس او ترانسپوز او پیسټ لینک دا څه لپاره استعمالېږي او راشي پیسټ لینک ته وګورئ برادرز زم چې دا ډیټا زه غواړم کاپی کوم د دې څخه صحیح ده او زه غواړم پولیس زه ته وسم سه فار ایگزامپل دا غږی کې زه غواړم پیسټ کوم په دې ځای کې نو را باشم پیسټ تا او بعد هغه نه پیسټ سپیشل ته وراشو او پیسټ لینک باندې کلیک واخلئ دا ډیټا ما سره د پیسټ هم شول او لینک هم شول لوک لایک دیس که زه دې کې تغیرات راولم $100 د احمد سیلری دا ما سره 300 شول چې کله زه انټر کوم اتوماتیکلی د څنګه کېږي تغییر راځي دا ما سره ډیټا څنګه هم پیسټ شول او هم لینک شول دینه بعد موږ سره بل آپشن دی برادرز
ट्रांसपोज लپاره استعمالېږي. ګورئ که تاسو ته وګورئ نیکسټ موږ سره ट्रांसपोज دی او سکیپ لینکس دی. ट्रांसपोज ته وګورئ ول لکه ما سره څه ډیټا ده نیم پوسټ سیلري. دا ډیټا ما سره په کالمز کې د سي فار ایگزامپل زه غواړم دا رو ته کنورټ کوم نو زه به څه کوم ډیټا مې ټایپ کړه داسې دا به زه د دیز نه انتخاب کوم کاپي باندې به کلیک واخلو دلته به راشو پیسټ سپیشل ته او په پیسټ سپیشل کې ټرانسپوز باندې به کلیک واخلو دا اتوماتیکلی ما سره څنګه شوله رو ته وختله. ګوره نیم پوسټ سیلري یا په دې سټایل کې ډیټا اوسي دا کنټرول سی کې لاندې تاسو سره وکړه ته کنټرول الټ وی پریس کې ټرانسپوز کې اتوماتیکلی ودا څنګه شي کالمز ته واوړي داسې. بل د موږ سره نیکسټ موږ سره برادرز هغه موږ سره د سکیپ لینکس سکیپ کا کومې خانې چې ما سره بلینک خالی دي لکه سي فار ایگزامپل دلته ما سره نیم پوسټ سیلري ده او زه غواړم چې په دې ځای کې زه دا پیسټ کوم. ګورئ برادرز دا ډیټا زه راخلم او دا زه کاپي کوم د دې ځای څخه او زه غواړم دلته پیسټ کوم. صحیح ده. نو زه چې کله د کلیک اخلم او پیسټ سپیشل ته راځم او پیسټ سپیشل باندې کلیک اخلم آل سي فار ایگزامپل چې زه کله اوکې کوم خو به وګورئ ما سره هغه ډیټا د پیسټ شوله کوم سیل چې ما سره خالي و هغه ما سره هم پیسټ زه نه دا ما سره څنګه کا سکیپ کا نو کنټرول الټ وی کنټرول سی کنټرول الټ وی دلته براشي په کوم ځای کې پکار ده په دې ځای کې پکار ودا. صحیح ده. دا ډیټا لمړی انتخاب کوي کنټرول سی کوي دلته ودرېږئ کنټرول الټ وی پریس کوي سکیپ بلینکس باندې کلیک واخلو اوکې. ګوره دا ځای ما سره خالي و کنه دلته ما سره هغه پوسټ څنګه کوم چې کوم ما ټایپ کړی دی خط ما سره ختم نه کړ. سکیپ لینک کمانډ د لپاره استعمالو برادرز. دا موږ سره د پیسټ سپیشل ریلیټډ کمانډز برادرز. نیکسټ کلاس کې ورازو بیا موږ په فند باندې کار کوو بیا د خیر سره راتلونکي ویډیوز کې به الاینمنت نمبرز دا سی ون لیول موږ مخکې ځو. دلته موږ سره فکر وکړو دا کلیبورډ کې داسې خاص کمانډ هم نشته دی او خیر یو ځل ورته وګورئ برادرز. کلیبورډ چې دا د مایکروسافټ ایکسل ټیمپرری میموري ده کوم څه چې موږ کټ کوو کاپي کوو هغه په کوم ځای کې پراته اوسي په کلیبورډ کې پراته اوسي. ګورئ برادرز زه به دا ډیټا د پیسټ کوم سي فار ایگزامپل ګور دا ډیټا ما ته څنګه پیسټ کړله زه غواړم دا دوه نومونه دې ځای کاپي کوم نو چې کله زه کاپي واخلم هغه اتوماتیکلی چیرته راځي کلیبورډ ته راځي. دا نوم هم زه غواړم کاپي کوم. صحیح ده. اوس که په یو بل ورکشیټ کې دې په کار اوسي تا کلیبورډ آن کړی دی پیسټ آل ټول به تا سره پیسټ شي نه ون بای ون پیسټ کې ون بای ون به تا سره پیسټ شي. صحیح ده. یا کلیر آل هر څه به تا سره ختم کړي نو کلیبورډ نوم تاسو برادرز اصل کې ډېر د لپاره څنګه کوو استفاده کوو. بیا د راځم کاپي کوم نو اتوماتیکلی ما سره غسنه کیږي برادرز په کلیبورډ کې دا څه چې کاپي کوم کټ کوم په دې ځای کې ما سره څنګه کیږي اډ کیږي. د کلیبورډ آپشنز ته وګورئ په دې کې موږ سره شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی چې کله ایکسل تاسو پن کې تاسو به دا څنګه کیږي اتوماتیکلی په کلیبورډ کاریږي چې کله د چک ماران کوي شو افیس کلیبورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس. ګورئ کله چک ماران کوم او ځکه یو شي کاپي اخلم سي فار ایگزامپل دا زه کاپي کوم دا هیډرو که سنگل کاپي اخلم ما سره کلیبورډ راځي. اوس که زه چیرته سي فار ایگزامپل دا کنټرول سی ډبل پریس کوم اتوماتیکلی ما سره څنګه شو کلیبورډ ښکاره کیږي. کلیر ده. د نه بعد مو سره کلیکټ وداوت شوینګ افیس کلیبورډ نو دې ته چک مار آن کې برادرز که کلیبورډ ښکاري که نه ښکاري تاسو سره به کټ کاپي چې اخلي په دې ځای کې به جمع کیږي. شو افیس کلیبورډ آن آیکن ان ټاسک بار په دې ځای کې مو سره د هغه کلیبورډ ګوره موږ سره څنګه کیږي په دې کې موږ سره ښکاري او لاست چې موږ سره کوم آپشن دی شو سټیټس نیر ټاسک بار ویل کاپي. اوس ګورئ چې کله زه کاپي اخلم له دې ځای څخه زه غواړم د وسیم نوم کاپي کوم نو اتوماتیکلی ما سره ته میسج راکړي چې زه کله څه کټ کوم یا کاپي کوم. نو دا برادرز موږ سره د کلیبورډ ریلیټډ کمانډز نو دومره مهم هم نه دي. نو دا کلیبورډ کې چې کوم کمانډ سي دغه تاسو کولای شئ ون بای ون څنګه کوي اپلای کوي. صحیح ده. کمنګ لیکچر کې برازو فند باندې بکار کوو خیر سره نو تاسو دا کمانډ وګورئ کوم ځای کې مشکل وسی کمنټ کې ولیکئ ان شاء الله بل ویډیو کې خیر سره فندز الاینمنت باندې کار کوو. زه له تاسو څخه اجازه غواړم پاک مهربان رب مو سپارم. الله